درمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال خپرونه ګوري شاعر او کتاب. نن موږ د ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب پر کتاب باندې خبره کوو. د اسیر صاحب لکه څنګه چې موږ په تیرو مجلسو کې وویل دوې تذکرې دي چې په یوه تذکره کې 144 او په بله تذکره کې 91 شاعران اسیر صاحب را یو ځای کړي دي. نو همدغسې یې د خپل دیوان یا ټولګي لپاره هم کتابونه چاپ کړي دي چې په هغه کې لومړی کتاب د شعري ټولګي لونګین خیالونه چې 322 کلامونه اسیر صاحب په دې کتاب کې را یو ځای کړي دي او د اسیر صاحب ټول کلامونه غزلیه دي او په دې کې خوندور تراکیب او ناولدي استعارې او تشبیهات ځای په ځای سوي دي او د قاري یا لوستونکي لپاره د ارزښت وړ دي. د نوي کهول دپاره هم دا کتاب ډیر ارزښت لري چې د شاعرۍ کتاب دی او د ټولو نوو ځوانانو څخه دا هیله لرو چې دا کتاب ترلاسه کړي، ویل ولي او د دې پښتو شاعرۍ څخه خوندونه واخلي. او دغه کتاب چې لونګین خیالونه په نامه دی، اسیر صاحب لومړی شعري ټولګه ده او په دې کې چې اسیر صاحب کم کلامونه را یو ځای کړي دي په هغه کلامو کې زه تاسو ته د کلام یوه نمونه وړاندې کومه چې دی وایي: اثر د عشق مې سوځي نن بشر په لیونتوب، اثر د عشق مې سوځي نن بشر په لیونتوب، دریاب د ژوند څپې وایي اکثر په لیونتوب، د مینې سره غرمه اوږده صحرا او زه ستومانه، د مینې سره غرمه اوږده صحرا او زه ستومانه، په دشت کې د هجران مې دی سفر په لیونتوب. او ثانیه تر مشرق او مغربه نوی نما، ثانیه تر مشرق تر مغربه نوی نما، او را پای می کړو په خپله بهرو بر په لیونتوب، او په کومه ورځ چې ووینم د یار سترګې په خوب، په کومه ورځ چې ووینم د یار سترګې په خوب، ګڼم شپه شب قدر ورځ اختر په لیونتوب، افسوس دی چې پوه نسوم زه په قدر و قیمت، په خاورو ګډومه ګوهر زر په لیونتوب، و کوم درته چې ما و سر پر خاورو باندې ایښی، په عشق کې له ما پاته هغه در په لیونتوب، اجل اجل به نارې کړم اسیر په ځان خوني، اجل اجل به نارې کړم اسیر په ځان خوني، جلا به کړم له تنه څخه سر په لیونتوب. د اسیر صاحب د کلام نمونه مو تاسو ته وړاندې کړله. زه اوس پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته زحمت ورکوم چې د اسیر صاحب پر شاعري او پر دغه لومړی شعري ټولګه باندې خپل نظر څرګند کړي. ډېره مننه کمال صاحب، ستا او د انځورو د سایل اواز صاحب چې یو داسې موضوع مې راکړي د اسیر صاحب شعر، د اسیر صاحب کلام. د اسیر صاحب کلام لکه زړونه چې وړي، یعنې زلفې دومرې اوږدې زلفې دي د غزلې د اشعار، بلکل چې د اشعار زلفې نه صرف دا چې زړونه وړي بلکې زړونه تخلوي. او بیا یوه خبره زه ډېره په دعوه سره کوم، هغه دا
په کومه پښتونخوا څخه زما تعلق دی زه په چیلنج وایم چې څومره هنرمندان دا سیر صاحب کلام انتخاب کړی دی دغه اعزاز بل شاعر ته او بل منور ته نه دی نصیب بالکل او هنرمندان نوم کوم هنرمندان چې د وخت مستنده نامتو د نمونه شاعر زواخه د منګله سواخه د نغمې ولی محمد کندهاری ولی محمد صالح محمد عبدالغنی سید محمد وخت محمد کندهاری صالح پوپل بل پښتون وطن ټول هنرمندان د کندهاری نیولې تر کابل تر پېښور دا ټول ګلوکاران چې د انتخاب د سیر صاحب کلام بالکل او مرتي په دې خبرو چې ډېر کم هنرمندان او ګلوکاران چې هغه شعر متقل ورته وایم او اسیر صاحب ته راتلو بالکل اسیر صاحب ته پاستي کولې دا اسیر صاحب څه د شعر وي او اسیر صاحب ته به موضوع نور کولې چې مطلب پر دا ولنه ستا هر شعر چې کوم دی ته ګوایې زه ګوایم پر دا دوکان چې هغه شپو د ټلیفونو چې کوم هغه طریقه دا ته راغ نه وه او اسیر صاحب دلته نږدې یو دوکان وي او امام اوس غالبا دا شو دا د موږ ورتللو دله به ټلیفون راتلي بیا به مولا اسیر صاحب څوک وي موږ صرف د هغه په نامه دومره خوشحاله وو او د اسیر صاحب کلام به ګلوکار وی نو زما د یو شاعر چې کوم دی نه خایش هم دغه وي ارمان هم دغه وي طلب هم دغه وي چې ما څوک واوري دی د اورېدو نه ګلوکارانو دی په چا اورېدی او بیا چې شاعر وي د هغه خو به شعري مجموعه خامخا وي بیا چې کوم وخت د لونګین خیالونه زه د جمیل الرحمن انځور ناست دی نه یعنې د ده لو ورځ درته بیان کړو دا د نن د شاعر مزاج یې نه دا د نن د زه کوم لفظ ورته وایم زما رنګه هغه چې نرم خو دی په هغه باوجوده ماته قسم راځي نه تا تر ځان تر تا ښه بولي ځان تر تا خبر بولي او دی به یو نیمه غزلې په یوه نیمه غزل کې که زه په ردي په کاپیې په مفهوم پر تراکیبو سره واستم د شاعر د نقاد ورته کښېنم او دی په پوه شي بیا به په سټیج راونیسي اوس اسیر صاحب ما درته بیان کړي ټوله پښتونخوا وطن د کومې جغرافیا سره د پښتون وطن تعلق دی د هغه هنرمندان په اسیر صاحب راځي د هغه کلام دی لیکن دی عاجزي ته وګوره دی د جمال د کمال د حد د انځور صاحب ناست دی ما غواړي وایي زما په کلام کې ما انتخاب راکړه زه ورته یم چې اسیر صاحب زه ستا شاګرد اورېدونکی او ته ماته دغه درجه راکوې ستا خو هر کلام انتخاب کلام دی د رحمان کلام رحمان کلام دی انتخاب کلام زه دا نسم کول ورته بیا خامخا کوې بیا به پر ما داسې د شفقت سره وکړي چې دا په دې هم درکوم چې ته د پښتو سره ستا په اردو ادب نظر دی ادبي رجحانات تا ته در معلوم دي اردو رجحانات تا ته معلوم دي عصري تقاضې باندې ته خبر دا د ده لو ورځ وه زه په چیچ خبر یم نه هلته ډېر به وو نو اسیر صاحب چې کوم وخت دغه کوي نو بیا چې د زما باندې دا دغه وکړي بیا ما زما څومره علم دی زما څومره پوهنه ده د هغه مطابق دا به صرف دا نه و چې د سره نه کاپي رجسټر بیا په لاس راکړي ما به مخصوصا 40-50 انتخاب کې بیا په انتخاب کې د دې قیاو دیش به منتخبي کې لس به جنویست ما اسیر صاحب ستا د هر شی چې د انتخاب دی نو شاعري چې کومه ده هغه اړخیزه ده دا مترقي هم ده دا روحاني هم ده دا ولسي هم ده دا د غزلي عنوان هم لري څومره چې د کائنات رنګونه دي دغه د شعر رنګونه دي څومره چې د کائنات وسطونه دي دغه د شعر وسطونه دي څومره چې د یو شي اثر دی دغه د کلام اثر دی د
څخه شی پټ نه و، هر شی په پام کې و. کلام یې د معنام ډک دی، د مفهوم هم ډک دی، په معیار هم پردی، په مقدار هم پردی. چې څومره زه پر وګایږم هغه الفاظ د اسیر صاحب پر شعر هغه پر کلام نه دی. خو دا وایم نه چې اسیر صاحب څومره ښه شاعر و، ښه د څه نګار و، د نثر کتابونه مستند دي، د شعر دغه دی. یوه مشاعره په مشاعره کې چې به څوک خبر چې اسیر صاحب راغلی دی چې ما اوري چې زما د وخت دی د اسیر صاحب په راتلو سه به نه د اورېدونکو تعداد زیات وي. یو بلا ترنم الا ورکړی وي، یو بلا اواز الا ورکړی وي. د اواز سره سره د لیکایي یو داسې انداز د خط د نه خط خو یې د چاپ سم بهتر و، ډېر خوندور، ډېر ډېر اردوګانو ته ما ورښکاره کړي ده د ده تذکرې چې ولیدې، د ده خطونه جوابونه چې کړ هغه به دا ویل لکه دی چې ښایسته دی، خط یې ښایسته دی، لکه خط یې ښایسته دی، شعر یې ښایسته دی. یعنې په هر معیار کلمه چې خبره وکړه د ده شعر، د ده فن، د ده شخصیت، د ده لیکنځي، د ده تصانیف په معیار هم پوره دي، په مقدار هم پوره دي. او داسې شاعران چې دي دا د وختو وي، دا د زمانو وي، تل پاتې وي. او اسیر صاحب د وختو هم دی، د زمانو هم دی، دی ژوندی دی، مې شعر ژوندی دی، مې فکر ژوندی دی. بلکې نه زه دا یوه خبره کوم چې هر څوک د ولسي شاعر سره سره زه دا سند ورکوم چې دا زموږ مستند فکري شاعر دی. بالکل بالکل. یو جان منن. قدرمنو لیدونکو، پروفیسر فیض شهزاد صاحب و چې د اسیر صاحب لونګین خیالونه شعري ټولګه ده. پر دې شعري ټولګه کې 342 کلامونه اسیر صاحب چاپ کړي دي. نو په همدې هکله باندې جمیل الرحمن انځور ته راځم او د ده څخه خپل نظر اخلم. کمال صاحب د دې لونګین خیالونو په اړه باندې په 2006 کې ما او شهزاد صاحب او بابا خدای بخښلی چې دا کتاب موږ مرتب کړي. بیا په کال 2009 کې دا موږ چاپ کړ. نو په دې کې موږ ډېرې خو منډې ترنډې به مې ډېرې کړي، ډېرې هلې ځلې پریس ته ولاړ سه، بیا کتاب چې کمپوزینګ کوه، بیرته یې دغه چې دوی دغه کوه پریس ته وړه بالکل په کار. دا د ده اوله شعري ټولګه ده. په دې کې 300 دغه د 2 کلامونه دي. نو په کال 2009 کې دا چاپ شوی دی. دا چې دی په کال 2009 کې چاپ شوی دی.